بسم الله الرحمن الرحیم. مریخ کې ناسا خوب موندلی. نن درته د مریخ سیارې په اړه جالب معلومات لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او د داسې جالبو معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د مریخ سیاره د نورو سیارو غوندې د ځمکې کرې ته ورته چاپیریالي فضا لري چې د ژوندیو موجوداتو د ژوند څرک پکې ښکاریږي. په فضا کې چې تر اوسه څه تحقیقونه بشپړ شوي، تر اوسه ویل شوي چې هیڅ ژوندی موجود د شمسي نظام په شاوخوا کې ژوند نه دی کړی. 50 کلن اوستو مارتین چې د فضا څخه د سپوږمکیو د انځورونو او سکین په حال کې و، پر یوه جالبه او په عین حال کې په یوه حیرانوونکي انځور سترګې ولګېدې چې په تېره څه موده کې له ډېرو لیدل شوو انځورونو څخه شمیرل شوی. دا انځور په واقعي ډول د فضایي کیمرو څخه اخیستل شوی. څرنګه چې دا انځور ګوري آبي رنګه موجود ښکاري چې په لویو نښانو کې خوب ته ورته دی. دا انځور په واقعي ډول له مریخ څخه فضایي کیمرو ثبت کړی. ښاغلي آستیو د دې عکسونو په هکله په خپله وروستۍ مرکه کې وویل، ما بیخي ډېر ساعتونه د ناسا د دې انځورونو په څېړلو او کتلو تیر کړو، خو هیڅ فکر مې نه کوو چې وکولی شم چې پکې خوب پیدا کړم. پر همدې حال آستیو دا کشف د ناسا یوې څېړونکو ته وړاندې کړی چې هغوی هم دا انځور له لیدلو وروسته هیڅ نظر نه دی ورکړی.